الله جل جلاله منګ او تاسو تشویقي چې قلم یاد کړئ. او په قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې اے مسلمانانو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کافرانو لپاره ځان تیاروئ څومره چې ستاسو وسو. په هر زمانه کې چې کافر سره په کومه طریقه باندې مقابله کېدلی شي تاسو مقابله ورسره وکړئ. ګورئ نن سبا اکثر دا مقابله او معرکه د مسلمانانو او د کافرانو په مابین کې چې وي دا په سیاست باندې وي. ظاهري کافران یو شی نښه کی خو لیکن اصل هدفي هغه جنگ د عقیدې وي. همدا وجه دی چې مسلمانان د تعلیم نه وروسته پاتې دي. نو دا د مسلمانانو وطن خصوصا د افغانستان خلکو دا هیواد چې دا وروسته پاتې دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په جنگ بدر کې 80 کسان د کافرانو مردار شول او 80 کسان ژوندي ونیول. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرامو ته ویلي چې د کافرانو نه فدیه اخلو. هر یو کافر د ځان په بدل کې نبی علیہ السلام ته فدیه ورکوله، ځان به خلاصولو. یو څو کافرانو هغوی نبی علیہ السلام مبارک ته ویلې چې موږ سره پیسې نشته چې تا ته فدیه درکو، که موږ باندې رحم کوې په مفتو کې موږ خلاصوې خلاص مو که موږ سره پیسې نشته. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې کافرانو تاسو ته قلم یاد دی، خط درته یاد دی؟ کافرانو ورته ویل چې او موږ ته قلم یاد دی، لیکل کولی شو. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته ویلې چې زمونږ د مسلمانانو ماشومان دي، دوی ته قلم ور یاد کړئ او چې کله مو ورته قلم یاد کړ نو تاسو به آزاد یې. تاسې وګورئ نبی علیہ السلام مبارک قلم ته کتابت ته څومره اهمیت ورکوي. کافرانو ته وایي چې زمونږ مسلمانانو ته قلم یاد کړئ بیا به نور آزاد یې. بیا نبی علیہ السلام مبارک 12 ماشومان ورته ورکړل. 12 کافرانو ته یې وویل چې په دوی باندې کار وکړئ، قلم ور یاد کړئ. کافرانو ور باندې ډېر زیات کوشش کولو چې قلم یې زر یاد شي چې موږ کورونو ته لاړ شو. بیا دې 12 ماشومانو ته د نبی علیہ السلام مبارک په امر باندې قلم ورته یاد کړی شو، بیا کافران آزاد شو. منګ او تاسو څه وایو؟ افغانستان کې هسې امتیاز نشته، وظیفې نشته، لیسانس دی، ماستران دی، بس هلته چې دی نو دیاړي کار کوي. دا زموږ ستاسو دلیل دی او دا دلیل هم راته شیطان ښودلی دی دې لپاره چې مسلمانان وروسته پاتې شي. د پاکستان تیارې در باندې راپاسېږي، ستا په هیواد کې بمباري کوي، تا سره چې نشته چې جواب ورته ورکړي؟ شته در سره؟ ټکنالوژي کې وروسته پاتې
په دعاګانو باندې خو دا تیاری نشي غورځولی که نه چېرته وایي ګاډی پنچر شوی و یو کس پکې کوسې و دا ټیر یې دمولو آیتونه یې ورباندې لوستل چې دا ټیر جوړ شي ډرایور ورته وایي چې څه کوې وایي دا ټیر پنچر شوی که نه دم پې اچو وایي ساده سړی دا په دم نه کېږي دا پنچرمین ته وړل کېږي پنچرمین به په دې باندې پینه لګوي او بیا ټوله دنیا کې چې دی پاچاهي سیاسي او پاچاهي چې کېږي دا په اقتصاد باندې کېږي د چا چې اقتصاد جوړ وي خلک هغه ته محتاج وي تر څو چې علم موږ او تاسې ونه کړو که دیني علم دا خو ډېر ضرور دی فرض دی او دا دنیایي علم چې دی دا ډېر ضرور دی چې موږ او تاسو کافر سره مقابله وکړو دا خپل وطن جوړ کړو څومره موږ او تاسو مشکلاتو سره مخ یو پاکستان ته موږ او تاسو محتاج یو کفارو ته موږ محتاج یو ځکه موږ کار نه دی کړی وروسته پاتې یو نو هدف مې د تقریر دا و چې موږ او تاسو باید خپل اولادونه مکتب ته ولیږو زمونږ او ستاسو په دې لیسه کې 2000 هلکان دي اختر نه وروسته 100 هلکان هم نه راځي د مکتب سرمعلم او مدیر همیشه لپاره دا فریاد کوي چې دا هلکان بیا محرومیږي آواز هم کوو خو څوک خپل بچي مکتب ته نه لیږي نو معززو خپل اولادونه دې مکتب ته مدارسو ته وهڅوئ چې څه ناڅه یو شی یاد کی او که چېرته وظیفه هم نه وي په دنیا کې چا چې مکتب لوستی دی د خپل مشکلات خو به رفع کړي په خپل موبایل باندې خو پوه شي